بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن د فاټا مرجر په خصوصي پروګرام په حواله سره تاسو قربا حسن خان څنګه چې تاسو معلومه ده چې فاټا د پاکستان پارلیمان اسمبلی او سېنات او د صدر صاحب د دستخط نه پس په خیبر پختونخوا کې شامل شوه. په دې حواله سره به نن موږ خپل هغه ګران ملما او تجزیه‌کار جناب سید الله صاحب سره خبرې اترې کوو. د ټولو نه مخکې سید الله صاحب زه تاسو ته هرکلی وایم په خپل پروګرام کې. ډیره مننه حسن خان، تاسو ډیره مننه کوم چې دومره وخت د پروګرام ته. سید الله صاحب، فاټا د پاکستان آئین لاندې په خیبر پختونخوا کې شامل شوه. هر سیاسي پارټي خپل کریډټ اخلي او خوشاله مناوي، خو ځینې د فاټا خلک او ځینې پارټۍ داسې دي چې هغې هلته کې مخالفت کوي د دې. نو تاسو په دې حوالې سره څه نظر لرئ؟ حسن خان، تاسو چې کوم سوال وکړو نو دا اوس ډېر لوی ایشو جوړه شوې ده، خو دا سوال چې مونږ دوه ځایه کړو لږه وضاحت پې صحیح وشي. یو د اف سی آر په حوالې سره خبره ده چې یاره د آئیني ترمیم سره اف سی آر د دغه ځای نه ختم شو. اف سی آر یو داسې د جبر قانون او داسې د انسانیت خلاف قانون چې انګریزانو دا جوړ کړو د دغې علاقې په لکونو خلکو باندې دا مسلط شو او یا کال تیر شو انګریزان د دې نه لاړو، د دې ځای نه لاړل، خو بیا هم قانون په دې اویا کاله کې هم دلته کې و. نو هر چا دا سوال هم کو او دا چې نن دا کار شو، دا په کار دا و چې دا څنګه انګریزان تللی وي چې دا شوي په هغه وخت شوي وي. خو ډېره یې درسته خبره ده. نن چې دا کوم اف سی آر ختم شو نو که هغه د فاټا خلک دی، که هغه د پښتانه دي، که هغه څومره سیاسي ګوندونه دي یا په پوره نړۍ کې څومره انسان دوسته خلک دي، ټول په دې خبره خوشحاله دي چې دا د ظلم د انسانیت په ضد باندې چې کوم قانونو نو هغه د دې لکونو خلکو نه لرې کړی شو. نو یو خو اف سی آر ختم شو، دا د انسانیت دپاره، نه یوازې د پښتنو، نه یوازې د فاټا، د پوره انسانیت دپاره د خوشحالۍ ورځ ده نن. نو په دې باندې نه ده چې اختلاف شته، نه د فاټا د خلکو اختلاف شته، نه سیاسي پارټو اختلاف شته، نه د محمود خان اختلاف شته او نه چې نه هغه د بل چا اختلاف شته. په دې هېڅ اختلاف نشته. دویمه خبره تاسو وکړه د فاټا پښتونخوا سره د مرجر. نو فاټا خو پښتونخوا سره که زما ذاتي رایې باندې نو لکه د دې نه د اف سی آر د قانون نه ختمېدو نه وروستو بیا دوه خبرې دي چې فاټا د ځان له صوبه جوړه شي یا فاټا د په پښتونخوا کې مرج شي. زما ذاتي رای دا او زما د میډیا د پښتون او د دغه وطن د اوسیدونکو زه په دې خوشحاله یم چې فاټا په پښتونخوا کې مرج شوه او تقریبا د فاټا هم زیاتره خلک په دې خبره خوشحاله دي. خو خبره دا ده چې دا بل چې پاس شو نو دا د پاکستان د پارلیمان نه پاس شو. هغه پارلیمان نه چې کوم ځای ته د پاکستان جمهوریت د یو پروسس دی، په پاکستان کې یو جمهوري پروسس دی، ټیک دی یا غلط دی یا کمزوری یا زورور دی، خو یو پروسس دی، د هغې نه د هغه پروسس نه تیریږي، هغه پارلیمان غړي جوړیږي، د پارلیمان ممبران جوړیږي د خلکو. نو هغه ځای کې دا بل پاس شو، خو دا چې کوم کار وشو دا خو شو، خو دا طریقې کار چې وشو چې بل چا د فاټا په خلکو باندې د خپل فیصله یو غیر جمهوري طریقې سره مسلط کړه. نو د محمود خان یا د مولانا فضل الرحمن صاحب په دې باندې تحفظات یا د فاټا د خلکو نو دا د هغې بالکل جینین تحفظات دي، دا بالکل د هغې حق دی، ځکه چې دا یو غیر جمهوري عمل شو. عمل خو شو خو غیر جمهوري طریقې سره وشو. ریفرنډم یې ونه شو. په کار دا و چې ریفرنډم شوی وي چې د پښتونخوا د فاټا د خلکو نه، ځکه چې د مرج د فاټا د خلکو کېدو هغې ټیک کو یا غلط کو، هغې د پښتونخوا په حق کې کو یا په حق کې نه کو، دا د هغې کار و. نو دا ریفرنډم پکارو. بله خبره دا ده چې دا خامخا ځکه چې موږ هم ګورو، تاسو هم ګورئ، ټول خلکو ته پته ده چې د فاټا اکثریت خلک په پښتونخوا کې مرج غوښتو. د ریفرنډم نه پس به هم دا خلک په پښتونخوا کې شامل شوي وو، خو که 80% خلکو د په حق کې ووټ ورکړی وي او 60% نه یې ورکړی نو هېڅ خبره نه ده، یو جمهوري عمل و. هغه خلکو چې کوم د دې په مخالفت کې ووټ ورکړو هغوی به مطمئن شو چې یاره زموږ زیاتره خلکو یو جمهوري پروسس دی هغه وشو، زموږ زیاتره خلکو غوښته چې موږ په فاټا په پښتونخوا کې مرج شوه، نو هغوی به په دې هم خوشحاله شو. بله خبره دا ده چې دا څومره خلک هلته اوسي یا په لکونو خلکو د هغوی به په دې ریاست او دوی په منځ کې یو خلام شته، په دې ریاست په د هغې اعتماد به حل شوی بالکل چې زمونږ د رای احترام شته، زمونږ نه تپوس وکړی شو چې آیا تاسو ځان له اوسېدل غواړئ
ځان له صوبه غواړئ تاسو دې پښتونخوا سره مرج کیږئ نو دا یو خامخا به هم داسې کېدل چې دا په پښتونخوا کې مرج کېده ځکه د فاټا خلک د هغې ژوندونه پښتونخوا سره تړلي شوي د هغې تعلیمي ادارې په پښتونخوا هغې تعلیمونه دلته کړي اوسېده استوګنه یې دلته کېده هغې به دلته کېدل خو د هغې چې کومه رایه ده د هغه رایې د هغې نه وانخیستې شوه دا یو غیر جمهوري عمل دی او دا چې چا کم ځای کې هم کېږي یعنې د بل ځای خلک یا د بل چا د خلکو رایې په چا مسلط کول دا د جمهوریت خلاف خبره را او داسې قسم لا اقدام چې نو هغه ګټې نه وړي نقصانات راوړي تاسو څنګه وینئ چې بله د پښتونخوا د پارلیمنت مخې ته د سیاسي خلکو یا د فاټا خلکو پولیس سره چې مشتو ګریوانو وال ټکول پکې وشو نو دا به نه کېدل که چېرې دا ریفرنډم شوی نو دا به نه کېدل بله خبره دا را تاسو د سیاسي جماعتونو خبره وکړه چې دا کریډټ اخلي دا خبره د ډېر وخت نه د پاکستان په دې پارلیمان کې شروع وه ښه دا چلیده دا خبره خو دا یو ډیر هغه کیچ فیکی چال په خبره وه چې بس په مزه مزه دا خبر روانه وه خو په دا حته کې دغې ځوانانو کې چې کوم د تعلیم یافته خلک رالوي شو نو هغې د جنګ نه تنګ شوي نو د پښتون تحفظ مومنټ په شکل کې یو تحریک شروع شو دا منظور پښتون په مشره کې یا محسن داور شو یا منظور پښتون شو نور دا ټول تعلیم یافته خلک دي یو تحریک جوړ شو په هغې په وجه باندې د پاکستان په دې ریاست باندې په دې ادارو باندې یو فشار راغی چېرې بیا دلته کې خلکو سره په دې پارلیمان کې په دې ریاست کې خلکو سره غم شو هسې نه چې دوی د ظلم نه اوس د اخري حد ته رسېدلي دي هسې نه چې دوی ځان له د جدایۍ خبره وکړي بل څه وشي بل څوک راشي په دې کې چې نو څه دا مسایل چې دي یا د حالات چې ده دا بل څوک فور نه کړي نو د دې لپاره دا کریډټ چې دي زما په خیال دا کریډټ ټول پښتون تحفظ مومنټ یا د هغې د غړو ته ځي چې هغې دا کومو قدم اوچت کړی دی د هغې د لاندې د فاټا د مرجر یا د اف سی آر د خاتمه د دغه وشوه حالانکه هغې د فاټا د مرجر یا د ځان له صوبې خبره هېڅ نه راکړې نه د هغې په ډیمانډس کې دا خبرې شاملې دي هغې د ژوند خبره کوي دا خبرې هم نه کوي خو د هغه فشار د لاندې دا فیصله شنو یو سیاسي ګوندونه دا دغه اخلي دا ټیک ته چې هغې په هغه د بیل په پاس کېدو کې په فیل کېدو کې خپل دغه کړی دی خو دا کریډټ چې دی دا پښتون تحفظ مومنټ ته دي او چې چا هم په دغه بل کې حصه اخیسته نو یې ښه کړي خو هغې څه څیزونه یې اګنور کړي دي یعنې جمهوري قوتونو دا څیزونه اګنور کړي دي چې یو د جمهوریت دا کوم پروسس چې دی د هغې نه هغه چې په خپله هغه په دې پارلیمان کې جمهوریت د وجې ناسو او هغې دغه عمل چې دی نو غیر جمهوري کړی دی بل دې سره یو دویم کار وشو پاټا چې د پاټا چې کومه زمونږ ملکن او دا پاټه چې کوم دا سره راتله نو هغه خلک هم ډېر ځپلي شوي خلک دي هغې د ملک سره یو اګریمنټ و ځینې څیزونو نه هغې استثنا ورته حاصله وه نو هغه هم ختم شو نو په دغې باندې هم لکه څه واضحه څه نه دي نو نن د پاټه خلک هم چې هغې راځي د پریس کلب مخې ته دغه مخې ته هغې پریس کنفرنس یې کوي د هغې نه هم تپوس پکار و یو جمهوري عمل سره چې دا شوی دا ټول عمل پکار چې یو جمهوري طریقې سره شوي مونږ چې جمهوریت خبره کوو مونږه چې د جمهوریت خبره کوو موږ ځان ته جمهوري خلک وایو دا یو جمهوري ملک دی اسلامي جمهوري پاکستان په کار دا دی چې کومه فیصله هم دلته کېږي نو د دې د خلکو نه تپوس وشي او رایه دې واغست او د هغه رایې د لاندې فیصله وشي دا د خلکو د ملک چې دی دا د خلکو دی او د دې خلکو چې کومه فیصلې نو هغه فیصلې دې ومنلی شي او هغه که هغه ښه او که خرابه یا د خلکو ځان دپاره غوره کړي که هغې د هغې دپاره خرابه نو دا خلک به د هغې د لاندې راځي که هغه ښه نو که هغې ښې فیصلې وکړي نو هغې ته به ګټي نو دا بل چا سره دا اختیار نشته چې هغې به فیصلې کوي او په هغه خلکو یې مسلط کوي دا فیصلې چې دا به د دې وطن د دغه ځای خلک کوي ځکه چې دا وطن چې دا د خلکو نه جوړ شوي